الله تعالی اولنی امتحان د پیغمبر د محبت پر صحابو باندې د هجرت امتحان کښې شو چې کور به پرېږدې وطن به پرېږدې کلی به پرېږدې بچان به در صفاتی علاقه و راحت و زندگی به در صفاتی تنی تنها به زغلې مدینې له او نور زندگی به مدینه کې تېری دا ډېر دروند امتحان زما په الله قسم صحابه په داسې قرباني باندې دا امتحان او په داسې استقامت و ثابت قدمی باندې امتحان چې د اسمان پرشتو هغې ته آفرین و شاباش ویل صحابه په داسې شکل باندې یو صحابي دی حضرت عبدالله د هغې د کور زنانو ام سلمه ده د هغې یو کوچنی بچی دی مختصره کورنۍ ده چې پیغمبر علیه السلام هجرت وکړي دیم فیصله وکړه چې موږ به هجرت کوو یو خاوند دی یو زنانه دی یو کوچنی بچی دی د مکې مکرمې سره روان سو مدینې منورې ته چې کله د مکې خلک په خبر سو دستي پسې ورل په لاره کې درې سره راوګرځول قافله پسې ورله زنانه یوازې بوته هلته کښېنولو ته زموږ د قبیلې تا ته د هجرت اختیار نشته بچی بلی قبیلې زنبوته د عبدالله قبیلې بچی زنبوته او دا بچی بلوغ ته نه دی رسېدلی د خپل حق اختیار نه لري دا یې جلا کوي خاوند ته ویل چې ته که اختیار لري که ځې ولاړ شه که پاتې سې پاتې سه عبدالله به یو ګډ زنانې ته وکتل هغه دلته ناسته وژړلې او بیا به بچي ته وکتل بچي هلته چیغې والې عبدالله حیران سو دلته هجرت دی او د پیغمبر علیه السلام مسله ده برای زنانې تولې زنانې ستا جدایي برداشتولی سم او بچي ته ویل ستا چیغې برداشتولی سم لیکن هجرت د رسول الله فیصله ده د الله په ذات قسم که په هغې کې وزره کمی کولی سم خپله نغاړکۍ یې پر څنګ څه واچوله تنې تنها مدینې ته ولاړ زنانه یوې قبیلې بوته بچی بلې قبیلې بوته هغه زنانه 3 کاله مسلسل پر جبل ابو قبیس بناسته و حاجانو لیدلی دی د صفا و مروه سره متصل دا غر جبل ابو قبیس دی د مځکې پر مخ چې الله غرونه ایښول اولنی غر دغه بیا دا زنانه 3 کاله پر جبل ابو قبیس ناسته و سهار به ژړا شروع کړه تر ماښامه پورې 3 کاله هغې بیا نه د بچي سترګې ولیدې نه د خاوند سترګې ولیدې نو هغه هجرتونه و هغه امتحانات و هغه د پیغمبر علیه السلام پر حکم او د پیغمبر علیه السلام پر مرګرتیا او د هغې پر مینه و محبت باندې عجیبه ثابت قدمي وه هغې خلک د پیغمبر د شفاعت امیدواره و هغې خلک به د پیغمبر د لاسه د حوض کوثر اوبه څښي